د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د پښتنو د نننۍ ټولوژنې وروستي جزئیات خپاره شوي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. پر ډیورن کرښه پرته د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د سپرلي پر ګاډو وسلوال برید شوی. تر اوسه پورې پکې 29 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. په کورمې ولسوالۍ کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 او پولیسو د امریکا غږ ډیوي څانګې ته منلې چې د وژل شوو شمیره 29 ته رسیدلې او ګڼ نور ټپیان دي. له دې وړاندې د ریسکیو 1122 ویاند عاقل حسین ډیوي راډیو ته په وسلوال برید کې مرګ ژوبله منلې وه چې سملاسي دوی 33 مړي او نږدې 15 ټپیان روغتونونو ته وړي دي. د کورمې مرستیال کمشنر جاوید الله مسعود هم ډیوي راډیو ته پیښه منلې او ډیره کړې ده چې د پیښې له ځای څخه مړي او ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. دا پیښه نن د نومبر پر 21مه د کوزې کورمې ولسوالۍ په مندوري سیمه کې شوې. له پالچینار څخه د سپرلیو ګاډو کاروان پیښور ته روان و چې په لار کې پرې ناڅرګنده وسلوالو ډزې کړي دي. د سرچینو پر بنسټ کاروان د پولیسو پر ملتیا روان و او ځینې سرچینې وایي د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې، خو وسلوال له ځای څخه تښتېدلي دي. د ژغورنې ډلې کارمنانو ډیوي راډیو ته ویلي چې په فلاینګ کوچ یا هایس گاډو او ورسره پر لاره نورو گاډو باندې وسلوالو ډزې کړي دي. د ژغورنې ادارې ډیره کړې ټپیان او مړي د بګن، علیزی او سی ام ایچ ټل ته وړل شوي او د ځینو په اړه ویل شوي چې پیښور ته وړل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په کورمه کې پر ګاډو د ډزو د پیښې غندنه کړې او په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د نیولو امر یې کړی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.